ځکه تباہ او برباد دی. موږ په داسې بېدینو باندې اورېدلي یو چې د دوی د لاس اړو د خیر کار کېږي نه، ځکه د خولې نه بکواس راوځي. هغه دعوې به کوي چې هغه رب کارونه دي، دی وایي دا زه کوم. وایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم له یو سړی راغو او د نبي علیه السلام نه سوال وکړو چې جی ماله لږ څه راکړه. فاعطاه رسول الله صلی الله علیه وسلم غنما بین جبلین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دغه وخت کې ګډې او بیزې وې، ګډې او چیلې، او د دوو غرونو منځ کې دا ټوله وادي ته ډکه وه چې دا به څومره وي، څومره به وي، څو سوه به وي، الله اعلم. هغه ټول ورته نبی علیه السلام وایي دا څومره د دې دوو غرونو منځ کې دغه ګوري دا دره چې ته ډکه ده، د ګډې او چیلې ورته ښکاري. سړی وایي دا ټولې بوزه ځان سره، ځه دا ستا شو. سړی حیران دریان پاتې شو، دا څنګه انسان دی؟ صحابه کرام هم حیران شو. یو کس لیدار څه ورکړو، زه دا ویسه ځان سره، دا ټولې روانې ګپې نه لګو. نبی علیه السلام داسې نه و لکه ستاسو په الیکشن کې چې دا بنډلین دله راځي او د دروغو اعلانونه درته کوي، زه به دا وکړم او زه به ګیس داسې کوم او بجلي به نه دي، بجلي اوسه پورې سمه شوه، نه دي ګیس سم شو، او نه دي ایمان په ځای شو. خفه کېږئ مه، په 15,000 او په 10,000 روپۍ ایمانونه خرڅوئ په دې بې غیرتو خلکو، په دې بې ایمانو باندې، په دې بې دینو باندې، او هغه د فرعون په شان غټې غټې خبرې کوي، زه به دا وکړم او زه به دا وکړم. هېڅ هم نشي کولی. ته په خپله د سړي زوی نه یې، نو ته به ما له څه راکړې، ته به بل له څه ورکړې چې ته زه به دا وکړم او زه به دا ملک ځکه تباہ او برباد دی. موږ په داسې بېدینو باندې اورېدلي یو چې د دوی د لاس اړو د خیر کار کېږي نه، ځکه د خولې نه بکواس راوځي. هغه دعوې به کوي چې هغه رب کارونه دي، دی وایي دا زه کوم. وایي ځکه الله ذلیل هم کړي، دا قوم هم ځکه ذلیله دی، سمه ورځ نه ویني دا خلک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ګپونه نه لګول چې ته شیلانونه به کې په تقریر کې، وزیر اعظم به هم دروغ وایي او گورنر به هم دروغ وایي، وزیر اعلی هم دروغجن و صدر هم دروغجن، ټوله د بنډلینو یو معاشره ده زمونږ. دا محمد رسول الله دی صلی الله علیه و آله وسلم. وایي بوزه دا ټولې ګډې چیلې روانې کړه، ځه ستا شول. سړي ټولې روانې کړلې. د نبي علیه السلام ناشنا سخاوت دنیا ولیده. او بیا دا سړی انس رضی الله عنه فرمایي خپل قوم ته راغی، فاتى الرجل قومه فقال، سړی چې خپل قوم ته لاړی او دا ټولې ګډې او چیلې بوتلې، چغې کړې په خپل کلي کې او نارې ولګوله، یا قوم اسلموا، ای قوم اسلام راوړئ. قوم له اسلام نه راوړی، دی به صرف مسلمان شوی. ای قوم اسلام ته راشئ، دی دین ته راشئ، ښایسته دین دی. او بیا یې اواز وکړو فوالله ان محمدا لیعطي عطیة رجل، او بل روایت کې راځي لیعطي عطاء ما یخاف الفاق. په الله مې دې قسمی، بېشکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وجیبه انسان دی چې ته څه وغواړې هر څه دله درکوي، او د غریبۍ نه نه یېرېږي او د لوږې نه هم نه یېرېږي چې زه به څه خورم، چې څه ورسره یې به دله درکړي. او هغه سره اړو دا پروا نشته دی چې یاره زه به بېګاله څه خورم. دا هغه پیغمبر دی چې دوه میاشتې به عایشه رضی الله عنها فرمایي زموږ په کور کې چوله نه بلېدله د لوږې د لاسه، خو چې څه به ورسره و په بیت المال کې او چا به سره وړو نو بل له به ورکول، ځان له به خپل ځان له به نه جمع کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو ناشنا صفت په نبي کریم صلی الله علیه وسلم کې.